په شمال کې د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ په مزار شریف ښار کې له پاکستان څخه راستانه شوو کډوالو لپاره په موقتی کمپ کې د روغتیا خوراک ترڅنګ نوري لازمي اسانتیاوي برابري کړي. د بلخ ځایي مسؤلین وایي له لومړۍ ورځې راهیسې حکومت کوښښ کوي چې د کډوالو باعزته راستنېدو لپاره شته امکاناتو په پام دوی ته اسانتیاوي برابري کړي، خو دا ځل دغه انساني خدمت ته په شمال کې د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ هم راودانګل او د کډوالو ستونزو ته په کتو یې په جوړ شوي پنغالي کې د روغتیا، خوراک، څښاک او نورو برخو کې لازم تدابیر نیولي او عملاً دغه قومندانۍ څو ټیمونه په دغه جوړ شوي پنغالي کې د کډوالو په خدمت بوخت دي. په دې کمپ کې لاس بستریز روغتون فعال شوی دی او دالته د ترانسپورت د حمل او نقل خپل موټران ځای پر ځای شوي دي او هغه انتقالات شروع دي او دالته د پاکو اوبو د چښلو شبکه فعاله شوې ده. له بلې خوا په کمپ کې میش کډوال هم د 209 الفتح قلی اردو قومندانۍ له چوپړونو څخه خوښ او راضي دي چې دوی ته په هره برخه کې اسانتیاوي برابري کړي. دلته راله موږ ته تشنابونه، حمامونه او د حسابونه راته سم کړله. د تیرې ورځې مخ پر دې خوا یعنې دواوې راغلې، ډاکټران راله، موږ ډېر کلکه پوښتنه وکړله. خدای دې دوی پوښتنه وکړي. 3 ټیمه ښه پخه ډوډۍ وي دغه مهاجرینو ته رارسیږي او کم مریضان دا کلینیک هم چې کم مریض وي هغه ته دوی په شپه او په ورځ کې حاضر دي. او بله داسې دی چې دغه کم ضرورت چې د انسانانو هغه مکمل یعنې په ډېره جدي توګه پوره کیږي. په بلخ کې د کډوالو ستونزو حل په موخه یوه کمیټه جوړه شوې چې د ټولو ریاستونو استازي پکې شتون لري او وخت پر وخت راستانه شوو افغان کډوالو ته خدمات وړاندې کوي چې تیره ورځ هم د کډوالو چارو ریاست په هڅو یو خیره بنسټ په دغه پنغالي کې له 450 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه.